د نن سه شنبه ورځ لنډ دقیق او مهم خبرونه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی روزګان کې له سوداګرو، ډاکټرانو او د پوهنتون له استادانو سره په لیدنه کې له دوی غوښتي چې د ولس هوساینې لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړي. ښاغلي حقانی ویلي اسلامي امارت په ټول توان هڅه کوي چې سوداګرو، ډاکټرانو او د پوهنتون استادانو ته ډاډمن او مناسب چاپیریال برابر کړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې ویلي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو څخه مو ډاډ ترلاسه کړی چې نور په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. نوموړي زیاته کړې نور افغانان کولی شي چې په کور دننه خپلې ستونزې حل کړي. د سترې محکمې مسؤلینو ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې وویل په تیر یو کال کې چې د پاسه 160,000 بېلابېلې وثیقې اجرا شوې دي. یاد مسؤلین زیاتوي په تیر یو کال کې د میراث او ملکیت په برخه کې د ښځو اړوند نږدې 3,000 دوسیې هم حل شوې دي. د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې وویل تیر کال په 14 ولایتونو کې د ځوانانو لپاره ښوونیز مرکزونه فعال شوي چې سلګونه ځوانانو ته پکې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. ښاغلی خیرخوا زیاتوي په تیر یو کال کې د ټول هیواد په کچه هیڅ خبریال نه وژل شوی او نه هم ټپي شوی دی. د اطلاعات کلتور وزارت چارواکو ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې وویل چې په تیر کال کې له بېلابېلو برخو 240 میلیونه 608,309 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون پخوانی رئیس مولوي احمد الله وثیق ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام کې ویلي چې ملي راډیو تلویزیون په تیر یو کال کې 1320 بېلابېلې راډیوي، تلویزیوني او مناسبتي خپرونې چمتو کړي دي. د افغاني سره میاشت وایي یو ځل بیا 11 موټره د خوراکي توکو مرسته د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ سیلاب ځپلو کورنیو ته ولېږدول شوه.